जी زما نوم نعمت الله دی او زه د آل پاکستان بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول ټیچر اسوسییشن جنرال سیکریټری ما. دا وخت موږ اسلام آباد پریس کلب کې راجمع شوي، زمونږ احتجاج هم دی، زمونږ میټینګ هم دی او موږ د حکومت نه غوښتنې کوو چې حکومت زمونږ یو درینه مسله چې کوم د ریګولایزیشن ده په هغه حواله سره موږ حکومت زمونږ سره چې کوم دی په 13 کال کې وعده کړی و چې په یو کال کې موږ ته ریګولر کو، خو حکومت چې کوم دی تر اوسه پورې په هغه باندې مطلب څه عمل درآمد ونه کو. حکومت چې کوم دی په دې کې سنجیده نه دی زمونږ په دغه کې. موږ اوس راغلي په دې حواله سره موږ حکومت ته چې کوم دی یو ځل بیا دا یادیانی ورکو چې زمونږ په دې خبرو دی عمل وشي، ځکه چې یو مزدور تنخواه د پاکستان د قانون مطابق کم سے کم لکه 60,000 روپۍ ده. موږ ته د دې ګرانۍ په دور کې هم 8,000 روپۍ تنخواه راکولی کېږي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې حکومت دې موږ ریګولر کړي، موږ دې مستقل کړي، ځکه چې مستقلي زموږ حق ده. د پاکستان د قانون مطابق یو کس چې 3 کاله په یو اداره کې کار وکړي هغه د ریګولایزیشن حقدار وي. موږ چې کوم دی 15 کاله په دې اداره کې کار وکړو، موږ اورېج شو، موږ سپینګیري شو، په بل اداره کې موږ څوک کار باندې هم نه اخلي. نو موږ حکومت نه دا ریکویسټ کوو چې موږ دې ریګولر کړي او زمونږ تنخواه موږ ته ریزرو سټرکچر راکړي، زمونږ تنخواه دې بډا کړي. که چېرته حکومت داسې ونه کړي او زمونږ په مطالباتو باندې غور ونه کړي نو آینده به موږ ملګي احتجاجونه کوو او بیا به اسلام آباد ته راځو او دلته به چې کوم دی د نورو په شان لکه موږ چې کله مخکې درنې پرلتونه کړي نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې موږ په اسلام آباد کې یو ګرینډ درنه ورکړو، یو پرلت و د هغه پورې بیا موږ په اسلام آباد کې ناست دي تر څو پورې زموږ مطالبې حل شوي نه او حکومت موږ ریګولر کړي نه.